قرآن کې الله پاک فرمای فنکحو تاسو نکاح وکئ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سمر چې تاسو طاقتي دوا درې سلور خوارج دی آیات تګوري او غوي دا وی چې په یو وخت کې اتلس نکاحګانې جایز دي اغوی وی د دې آیات دا کلمات چې دي دا مفرد دي خو په معنا کې تکرار دي مسنا دو دو وثلاثه درې درې ورباع سلور سلور نو دو دو سلور او درې شپږ نو لشوي او سلور او سلور اته نو خوارج وی چې په یو وخت کې اتلس نکاحګانې جایز دي او روافض دا وی مسنا وثلاث ورباع وی په یو وخت کې نه نکاحګانې جایز دي اغویم دی آیات ته ګوري مسنا دوا وثلاث درې ورباع سلور نو دوا او درې پنځه سلور نه وی په یو وخت کې نه نکاحګانې جایز دي او دا سلور مذاهب ائمه اربعه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او زمون جمهور علما دا غوی رائے داده چې په یو وخت کې د مسلمان د پاره د سلورو نزیات نکاحګانې دا جایز نه دي مسنا دو نکاحګانې وکا وثلاثه درې نکاحګانې وکا ورباع سلور نکاحګانې وکا د دین زیاتی د مسلمان د پاره جایز نه دي د پیغمبر علی السلام د نبوت رسالت نمخ کی د جاهلیت په دور کې به د کافرانو ډېر خزي وي یو کس مسلمان شو غیلان ابن سلمہ ثقفی دی چې مسلمان شو د لس خزي وي نو پیغمبر علی السلام ته تاسو کو خزیم ټولي مسلمانان شوي وستا خزي سودي وي زما لس خزي دي وی خا اوس سلور ساته او د شپک پرېدا ځکه اسلام کې د سلور نزیات دا جایز نه دي قیس ابن حارث دا یو کس مسلمان شو د تخزی وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل دا سلور او ساته او سلور پرېدا نوفل ابن معاویه یو کس مسلمان شو داغه 15 خزی وی پیغمبر علیہ السلام به دام ته پوس کو چې ستا کور والا سودی خزی دی سودی نو هغه ویل زما 15 خزي وي سلور ساته دا یو پرې ده په عربو کې د ډیرو نکاحګانو رواجو نو چې د چا خزبه یا نکاحګانې به د سلور نه زیاتې وي نو پیغمبر علی اسلام بو تو فرمایل د سلور نه چې کمی زیاتې دی هغه پرې ده ډیرو خلکو دو خویان دی په نکاح کې وي نو پیغمبر علی السلام اعلان وکړ چې چا دو خویان دی په نکاح کې دی نو یو دی اوساتی یو دی پرې دی وان تجمعوا بین الاختین الله فرمای دو خویان دی په یو کس په نکاح کې نه جمع کی ډیرو خلکو سره دا سیوا چې مور سره به نکاح کړي و او داغي لور سره به نکاح کړي و نو ادم یو پرې دی یو اوساتی نو په اسلام کې سلور نکاحګانې جایز دي د سلورو نه زیات د چا د پاره جائز ندی فإن خفتم الا تعدلوا فواحده کته عدل او انصاف نشي کولی نو به یو نکاح وک ځکه حدیث کې راځي د چا بیبیان دو دي او دیب داغوی په مابین کې عدل او انصاف نه کوي د چې میدان محشر تراشي د نیم بدن به فالج والی اوتشوي وي خلک به پیجني چې داغه کستی چې د بیبیانو په مابین کې عدل او انصاف نه دی کړی بیا به عدل کې انصاف بکی او د شریعت پر انا کې به زندگی تیری او د علماء کرامو نه به مسائل معلومه زمنګ په دې معاشره کې خلکو تدویم واده ګناه کاری دویم واده ګناه نه ده دریم واده ګناه نه ده سلورم واده ګناه نه ده بلکې د بیبیانو په مابین کې عدل او انصاف نه کول ظلم کول دا ګناه ده نور خو د پیغمبر علی السلام په زمانه کې د اکثر صحابه کرامو به سلور بیبیانې دا اکثر صحابه کرامو سلور بیبیانې اوسم په دې عرب ملکونو کې د ډیرو ودونو رواج دی سعودي عرب کې په اردن کې په شام کې په مصر کې سودان کې د ډیرو ودونو د ډیرو بچو رواج دی سودان ته موږ تشکیل کې تللی یو ځای ته غش کې لاړو
یو سړی لم دعوت ورکو په اجره کې ناستو ماشومان لوبي کولې کرکټ کو خو ډیر زیات ماشومان را جمع شوي شورې کو ماته د پوسو کوم د کلی ماشومان جوړ ستادي اجري ترازي دلته لوبي کوي نو هغه کس راته وی دا د کلی ماشومان نه دي دا زما خپل ماشومان دي ما وتل تاسو بچی دي وې زما 15 ډیر ځامن دي 15 ډیر ځامن ما وته وی لونه دي سودي وې شل الکه خزي دي سودي وې سالور دا 55 بچی شو 55 ما دا خو په دې سالورم ګرانه ده نو راته ویل یو درې وفات شوی دی هغه می خخې کړی دي درې وفات شوی دی او سالور را سره دي نو موږ پورې به خندل وستاسو پاکستان کې خدای یو واده رواج دی دویم واده خو خلکو ته ګناه ښکاري که چا دویم واده کړی اخبار په لار نشي ته ټول ورته روان ګوري دا ظالم ګوره د دویم واده کړی او چې دلته مسجد ته جمع لراشي نو دا مسلمانان ورته په جمع کې روان ګوري دي ظالم ته ګوره د ګل پشان خزا د ګل پشان بچي او د دویم واده کړی مالک الله اجازه ورکړي الله خو شروع د دوو نه کړی د مسنا و ثلاث و رباع دوا درې سلور او دا زنانوي بند کوچم خني دا غوي په کتاب کې خدا سړی بس بيخي بل شان دي چې دویم واده دویم واده ګناه نه ده بلکې د دې دور ضرورت دی قیامت ته نږدې به زنانه زیات شي سړی به کم شي دا حدیث مبارک دی چې د یو سړی په سر به 50 خزي راشي نو سلور به د په نکاح خزي او د شپږ سلويخ په رشتہ دارانی مامیګانی چاچیګانی تروریانی او په دې یو چار دیواري کې بناستي یو سړی به ګټي 50 خزي به خوري د نن نسو کاله مخ کې چې کوم مردم شماري شوی پاکستان 1/13 ته رسیدلی د یو سړی په سر 14 خزي راشي او په عالمي سطح 1/17 د یو سړی په سر 19 خزي راشي نو موږ رو قیامت ته نږدې کیږو خزي بزیاتیږي سړی به کمیږي اوسم تاسو معاشره کې وګورئ څومره زنانه اورېد شوي سرونو کې سپینو لګیدل رښتې کمی شوي دا د قیامت علامه ده نو نکاح دا د الله حکم دی د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی او یو نکام جایز ده دوم جایز دي دریم جایز دي سلورم جایز دي